رابشی مرگئی پو اجل یو ظلی بمرما خاوری اما خاوری بشم خاور لا بزماوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په پلار یا مور یا بل قریب پسې په دې خاطر هر کال خیرات کول چې دی د مرګ کال دی، شرعا دا کار څنګه دی؟ د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده که څوک نفلي روژه نیسي، نفلي لمنځونه کوي، همدارنګه نفلي صدقات کوي، قرآن کریم لولي، ثواب مړو او ژوندو ته اوربخي، امید دی چې الله رب العزت ثواب ورورسي. همدارنګه که څوک خیرات کوي په دې نیت باندې چې د دې خیرات ثواب الله زما مور ته ورسوي، الله یې زما پلار ته ورسوي، یا الله تعالی یې زما بل قریب ته ورسوي، شرعا په دې کې کومه ستونزه هم نشته او انشاء الله چې الله رب العزت به یې ثواب ورسوي. اما پاتې شوه چې دا یې جمعې ده، دا یې څلوېښتي ده، دا یې درېیمه ده، دا یې کلیزه ده، دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کم اصل نشته. تاسو تحتاوي وګورئ، 309 صفحه کې هغه لیکي چې د مړي په لومړنۍ ورځ باندې ډوډۍ پخول، په درېیمه باندې ډوډۍ پخول، او د هفتو نه وروسته چې دا یې جمعې ده او دا یې څلوېښتي ده او دا یې کلیزه ده، دا ټول مکروه عمل دی او قبیح بدعت دی. او شامی په 6 جلد کې په 50 صفحه کې دا لیکي چې قاریانو ته پیسې ورکول او هغو ته دا ویل چې تاسو قرآن کریم ولولئ او ثواب یې دې مړي ته وروبخئ، دا بلکل صحیح نه دی.